بسم الله الرحمن الرحیم. اوس راځو څنګه موږ خپل کولی شو خپل ډاکومنټ یا خپل یو سند په ایمیل باندې ولیږو. دلته راځو ورته چې فایل بکسیج ویو ته راځو، ورته چې مثال شیر ته راځو، د نور سره مثال څنګه شریکو د ایمیل په واسطه باندې شیر ویت پیپل سیو از کلاود، د مثال کلاود کې سیو کې، ون ډرایو کې لوکیشن کې الته سیو کې. خو اوس موږ ایمیل باندې د فتن په ایمیل باندې کار کوو چې مثال ایمیل دلته اټاچمنٹ مثال ته لیږي د چا د ریویو لپاره سیو سند از ا لینک کله چې تاسو په کلاود کې سیو کړئ په هغه وخت کې دا به روښانه وي. نو په دې باندې تاسو ته کار کوم. راځو مثال سند از پی ډي ایف یا ایکس پی ایس سند از ا فاکس ان انټرنیټ، په انټرنیټ کې فاکس په شکل باندې ډاکومنټ څنګه لیږي. اوس راځو ورته سند از اټاچمنٹ په دې باندې کلیک کوو. دا د ورډ ډاکومنټ دی، د آوټلوک ته اټچ کوي. مثال د دې فایل نوم به دلته سبجیکټ کې راشي. دلته کولی شئ تاسو ورته چاته چې دا ډاکومنټ لیږئ هغې ایمیل ادرس ولیکئ، نو دلته سبجیکټ ولیکئ او دلته ورته خپل متن ولیکئ، بیا یې نو سند بټن کلیک کړئ، سند په واسطه لاړ شي. اوس بیا راځو ورته چې ورته شیر که دا ایمیل باندې شیر که چې سند از پی ډي ایف مخکې ته هغه فارمت د وردو اوس ګورئ دا فایل پی ډي ایف ته تبدیل کو او د پی ډي ایف فارمت کې مثال دا څه کوي په ایمیل باندې لیږي. دا یې بله کړنلاره دلته کولی شئ ټوکې تاسو ایمیل ادرس ولیکئ، سی سی کې ولیکئ، بي سی سی کې مثال بلند کاربن کاپي مثال د دې په واسطه دلته ورته خپل سبجیکټ ورته تغییر کوئ یا همدا سبجیکټ پرېږدئ، ورته دلته راشئ ورته خپل متن ورته ولیکئ او بیا یې څه کوئ سینډ کوئ. اوس همدا کولی شو چې موږ په بل فارمت کې هم ولیږو، ورته چې شیر که ایمیل باندې ورته چې سند از ایکس پی ایس د وینډوز په خپل ریډ آنلی فارمت دی چې مثال وینډوز دغه باندې شکل باندې لیږي. اوس دا مثال دی هم پی ډي ایف ته دغه کنورت دې ته راغی. نو دا څنګه تاسو خپل ډاکومنټ د ایمیل په مرسته باندې لیږئ یو خپل ملګري ته یا خپل ټیم ته د ریویو دپاره، د لیدلو دپاره، د مرور دپاره، د اصلاح دپاره، د تاییدولو دپاره یا هلته دغه په بل ځای کې په او دا خپل ډاکومنټ تاسو شریکوئ. دا د ایمیل په واسطه خپل ډاکومنټ شریکول، مخکې مو ویل چې پرنټر په واسطه خپل ډاکومنټ پرنټ کړئ بیا هم شریکه. که چېرته مې دا ویډیو خوښوي نو زموږ چینل سبسکرایب کړئ، دا ویډیو لایک کړئ، د بیل آیکون کلیک کړئ تر څو تاسو د نوي ویډیوګانو د پورته کولو څخه باخبره اوسئ. دا ویډیوګان د خپل ملګرو سره شریک کړئ تر څو هغوی هم د دې ویډیوګانو څخه ګټه پورته کړي. که چېرته تاسو انتقاد لرئ، پیشنهاد لرئ، تاسو خپل انتقادونه پیشنهادونه ما سره شریک کړئ تر څو د دې روزنیز کورس کیفیت لا پسې ښه شي.